دوهمه نړیواله جګړه څه وخت پیل شوه او لامل یې څه و؟ د دې جګړې زیانونه څه ول او د دې جګړې ګټونکی څوک و؟ تر پایه له موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل سبسکرایب کړئ. دوهمه نړیواله جګړه چې په انګلیسي ژبه کې د سیکنډ ورلډ وار په نامه یادېږي د 1939 کال څخه تر 1945 کال پورې دوام وکړ. په دې جګړه کې د نړۍ ډېر هیوادونه ښکېل ول چې په ټوله جګړه کې له 10 هیوادو څخه له 100 میلیونو څخه زیات خلک ښکېل وو. ګډونوالو خپل ټول اقتصاد، صنعت او ساینسي وړتیاوې د جګړې په هلو ځلو کې پر لار واچولې. په دې جګړو کې الوتکو مرکزي نقش ادا کړی و چې په ګڼ مېشتو سیمو به یې ستراتیژیکې بمبارۍ کولې او تر اوسه کارول شوې 2 اتومي وسلې یوازې په همدې جګړه کې کارول شوې دي. د بشریت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ جګړه دویمه نړیواله جګړه وه. په دې جګړه کې له 80 څخه تر 80 میلیونو کسانو پورې مرګ ژوبله ورسېده چې اکثریت یې ملکیان وو. لسګونه میلیونه کسان په نسل وژنه، لوږې، ټولوژنې او ناروغیو کې ووژل شول. د الماني او جاپاني مشرانو پر ضد د جګړې د جنایتونو محکمې ترسره شوې. په عمومي ډول باور کېږي چې دویمه نړیواله جګړه د 1939 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوه، کله چې د اډولف هټلر تر مشرۍ لاندې نازي المان پر پولنډ برید وکړ. د دې برید په تعقیب کې انګلستان او فرانسې د المان پر ضد د سپتمبر په 3 نیټه د جنګ اعلان وکړ. د 1939 کال د اګست په میاشت کې د مولوټوف رابنټروپ تړون سره سم المان او شوروي اتحاد پولنډ سره وویشه او په فنلنډ، رومانیا او بلکاني ایالتونو کې د خپل اغېز سیمې معلومې کړې. د 1939 کال له وروستیو څخه د 1941 کال تر لومړیو پورې د یو لړ هڅو او تړونونو په ترڅ کې د اروپا لویې وچې زیاته برخه یې ونیول شوه او بیا په خپل واک کې راوسته. په شمالي او ختیځ افریقا کې د دې پوځي هڅو له پیل کېدو وروسته او د 1940 کال په منځ کې د فرانسې په سقوط سره په عمده ډول د محوریزو ځواکونو او برتانوي سترواکۍ ترمنځ نښتې روانې وې. د انګلستان هوایي جګړه، د انګلستان بلیټس او د اتلانتیک جګړه. د 1941 کال د جون په 22 نیټه د شوروي اتحاد په وړاندې د یو برید په ترڅ کې المان اروپایي محوري ځواکونه رهنمایي کړل. په دې سره یې ختیځ سنګر پرانیست. محوري ځواکونه د ویجاړۍ په دام کې راګیر شول، په ځانګړي ډول د نازي المان ځواکونه. جاپان چې غوښتل آسیا او آرام سمندرګي ونیسي، په 1930 زېږدیز کال کې د چین له جمهوریت سره په جګړه اخته و. د 1941 کال د دسمبر په 10 نیټه جاپان په امریکایي او برتانوي سیمو بریدونه وکړل او په نږدې همدې وخت کې په جنوب ختیځ آسیا او مرکزي سمندرګي کې جګړې پیل کړې. په همدې وخت کې د پیرل هاربر په بندرګاه کې د امریکا په سمندري ځواک برید وکړ. په کومه بریدونو چې امریکا اړ کړه د جاپان پر ضد جګړه اعلان کړي. له همدې امله اروپایي محوري ځواکونه جګړې اعلان وکړ. جاپان ډېر ژر د آرام سمندرګي ډېرې سیمې ونیولې، خو په 1942 کال کې مخکې تګ ودرول شو ځکه چې د میډوې سخته جګړه یې وبایلله. وروسته په شمالي افریقا او د شوروي اتحاد په سټالینګراډ کې المان او ایټالیا ماته وخوړه. په 1943 کال کې مهمې ماتې. په ختیځ سنګر کې د المان یو لړ ماتې، پر سیسلی او د ایټالیا په مرکزي سیمو د اتحادي ځواکونو برید او په آرام سمندرګي کې د ائتلافي ځواکونو برید. محوري ځواکونو ته لګښت زیات او دې ته اړ شول چې په ټولو سنګرونو کې ستراتیژیکي شاتګ وکړي. په 1944 کال کې لویدیځو ائتلافي ځواکونو د المان لخوا په نیول شوي فرانس برید وکړ. په همدې حال کې شوروي اتحاد له لاسه وتلې سیمې بېرته ترلاسه کړې او مخ یې د المان او د اتحادیانو پر ضد واړاوه. په 1944 او 1945 کلونو کې جاپان د اسیا په مرکزي سیمو کې له ماتې سره مخامخ شو، په داسې حال کې چې اتحادي ځواکونو د جاپان سمندري ځواک له کاره وغورځاوه او په آرام سمندرګي کې مهم ختیځ ټاپوګان ونیول.
د المان لخوا د اشغال شویو سیمو په ازادۍ او المان ته د لویدیځو ائتلافي ځواکونو او شوروي اتحاد په داخلېدو سره چې په دې سره برلین د شوروي ځواکونو لاسته ولوېد، د هټلر په ځان وژنې او د 1945 کال د مې د میاشتې په 8مه نیټه د المان بې شرطه تسلیمۍ سره جګړه پای ته ورسېده. د 1945 کال د جولای د میاشتې په 14مه نیټه د ائتلافي ځواکونو لخوا د پوسټیم له اعلامیې وروسته په داسې حال کې چې جاپان له خپلو شرایطو د تسلیمېدو څخه د انکاري په حالت کې و، متحده ایالاتو د جاپان په ښارونو لومړي اتومي بمونه وغورځول. د اګست په 8مه په هیروشیما ښار او د اګست په 9مه د ناګاساکي په ښار اتومي بمونه وغورځول شول. د جاپان په وړاندې د شوروي د جګړې پیل او په منچوري برید کېدو، جاپان د اګست په 15مه نیټه اعلان وکړ چې د تسلیمېدو نیت لري او بیا د سپتمبر په 2مه نیټه د تسلیمۍ سند لاسلیک کړ او په دې توګه په اسیا کې د اتحادي ځواکونو بشپړه بریا ثبت شوه. دویمې نړیوالې جګړې د نړۍ سیاسي او ټولنیز جوړښتونه بدل کړل. د نړیوالې همکارۍ او په راتلونکي کې د نښتو څخه د مخنیوي په موخه د ملګرو ملتونو سازمان رامنځته شو. لوی بریالي ځواکونه یعنی چین، فرانسه، شوروي اتحاد، برتانیا او متحده ایالات له ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي شول. شوروي اتحاد او متحده ایالات د دوه مخالفو پیاوړو ځواکونو په توګه راپورته شول او د نیمې پیړۍ لپاره د سړې جګړې بستر رامنځته کړ. د اروپا ویجاړتیا پای ته رسیدو سره سم د اروپا د پیاوړو ځواکونو نفوذ لږ شو. په دې توګه د افریقا او اسیا د استعمال بهیر پیل شو. ډیری هغه هیوادونه چې صنعت ته زیان رسیدلی و د پرمختګ، پراختیا او اقتصاد پر لوري حرکت پیل کړ. په راتلونکي کې له نښتو څخه د مخنیوي له هڅو د جنګ څخه د مخکې دښمنیو پای ته رسولو او د ګډ هویت د رامنځته کولو په موخه سیاسي او ځایوالی په ځانګړي ډول په اروپا کې پیل شو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل سبسکرایب کړئ.